د یعقوب علی السلام ټول زمانو د هر ځوی په بنیاد باندې وډله یو قوم جوړ شوی نو دا جګړمار قوم نو الله تعالی د هر خاندان د خپل خپل مشر ور کړو وقال الله ولی ولا تعالی انی جزاءکم تاسرما لئن کجری اقمتم الصلاه تاسو قائم کومون واتیتم الزکات او زکات امرکو وامنتم او تاسو ایمان راوړو برسولی زما په پیغمبرانو باندې خو صرف ایمان مراد نه دی ګوري وعزرتموهم او تاسو مدد وکي دا غي واقرضتم الله او قرض مور کو تاسو الله تعالی ته پیغمبر چې کم کاری په کار کې مدد وکي نه پیغمبر کار څه د دین غلبه داغه ابتدا دعوت وا او انتهای غلبه و د دین په دې کې امداد وکي تاسو واقرضتم الله او تاسو قرض ورکړي الله تعالی ته قرضا حسنا قرضا خستا لا اکفرن نو دی جواب کی وصلی الله وای زب څه کوم بیا لا اکفرن خامخ موږ به معاف کو عنکم تاسو نه لری بو تاسو نه سیئاتکم گناهونه دي تاسو یعنی بوج د گناهونه دي تاسو ولا ادخلنکم او خامخ موږ داخل کو تاسو الله فرمای جنات جنتونو کې تجری چ رواني بوي من تحتها د غیلاندې الانهار نهرنا فمن بس بیا چې هر چا کفر انکار کو بعد ذالک ورستو د دینا منکم پتا سو کې دستا سنا فقط پتا کې سرا ذلغه گمراه شو سوا السبيل د سخلارنا فبما نقدهم بس پس وجه فبما بس ولي پکمه وجه څه وجه ودی د پارا نقدهم ما تولد وعده دوی ما تولد دوی میثاقهم وعده خپلې لعناهم مونږ لعنت وکړو باغوي باندې وجعلنا امغه جوړ کړل قلوبهم زړونه داغوي قاسيه سخت او دا د الله ډیلو بدبختی ده چې نه مانی او زړه دې سخت شي او بیا تاسو په زړه کې ډو نرمي راځي نه دا ولې داسې شو الله وي سزا مې ولې ورکړه يحرفون دی به تحریف کوي بدلی الکلمه خبره کلام عم مواضعه داغه د اصل زینونه د خپل زینونه هغه زینونه خبره بدلی په دې بنیاد باندې او د دې واقعه مته است بیان کړی ومه چې هغه کوم یو يهودي خځه زنا کړی و او بیا ویل چې د دې سزا په خره باندې کینول دي او مختورول دي او بیا چې ورته تورات راوړی نو تورات باندې لاس کې خو همدا غرنګ یو يهودي رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه کړی و هغه ورته ویل چې موږ په تورات کې خدا حکم نشته او دام قاعده تاسو زده کړئ چې هغه وخت کې یا اوس پورې اوس خو ډیر زیات تحریف شوی دی کنه خو هغه وخت کې دومره ډیر تحریف نه وو چې داسې یو حکم چې په تورات یا په انجیل کې راغلی وي او دا هغه تردید په قران کې نه شوی نو دا حکم به مغرنګ حکم د الله طرف نه وي اوس خو ډیر زیات تحریف شوی دی سره حقیقت تقریبا پاتې نه ده او که څه پاتې وي داسې او هغه حکم د قران سره ملاوت خوري نو هغه خاصم تاسو ته معلومه ده چې ناسخ قران دی کله سره تا ناراضي نو دی به دا کار کوو نو هغه په تورات کې دا خبره به د تدید لپاره وکړه چې په تورات کې باقاعده د رجم سزا موجوده و نو دا د رجم سزا د موجودواله دا په خپل د ثابتو د بونګ باندې غده دا د خلکو په تردید کې وکړه چې کم خلک د رجم سزا نن سبا بنینه حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې شوی دا په حدیثو کتابونو ته دینه ډک دي او حدیث تواتر دي مسلسل ولا تزا ونسو او دوی کړل حزن یو برخه مما ده غنا ذکرو چې دیت نصیحت ورکړې شوی او به د اغه ولا تزالو او همیشه به تطلعو چې تا د اطلاع رضی علی خائنه د دې په خیانت باندې یعنی د دې د خیانت کولو دغه سلسله باندې به زوال ناراضي همیشه به دې ته اطلاع رضی چې د خیانت او اوسه پورې انداسي دا اوسه پورې هغه ورځ ما تاسو ته تقریر کې خبره کړې مو چې د دې عیسایانو سره چې څومره معاهدې شوې دي د پاکستان او نن سبا افغانستان باندې د خپل وزیر راخوري کړی دا د هر وادي خلاف کړی دا پورا کینا چرېم نه پورا کړی منهم د دوینا الا مگر قليلا لغو منهم د دوینا فاعف عنهم بس معاف کدوې وصفح او مخواړه ان الله بشکل تعالی يحب منك المحسنين کی کون سره ومن الذين زند خلقنا قالوا چې غيوای ان بشکمغا نصارى عیسایانو نصارایو اخذنمغا غستدا میثاقهم وغسنمغا غستدا میثاقهم کلک وعده د دوینا فنسو ندوی هم هیر اکللا حزن یو حصہ مما د اغسنا ذکرو چې نصیحت ورکړې شوی او به د اغه فاغرینا بس مونږ واچولا بینهم د دې بمنځ کې العداوه دشمنی والبغضاء او کنا الى يوم القيامه تر ورځې قیامت پورې اوس پورې د یهودانو د عیسایانو په منځ کې ډیر زیات بغض دی خو بیا موږ خبره کومه
چې اختلاف پکې رانه شي چې کم د دې مذهبي يهوديان دي اوس په هغه عیسایانو سره او مغه سي دښمنی کوي او کم چې د هغه مذهبي عیسایان دي هغه يهوديانو سره مغه سي دښمنی کوي او دې منځ کې دا دښمنی الله چولې خو چون کې عام حالت د دې مذهبیت نه خالص وتلې ده خالص وتلې ده نو دی وجنه هغه بنیاد باندې دوستی شته او مذهبیت په بنیاد باندې دوستی نشته هغه غره کې دښمنی ده هغه غره کې دښمنی ده او دا اوس چې دای کوم یو ځای شوی دي نو دا یو ځای د خپل کې په مینی بنیاد باندې نه دي یو د دنیوي مفاداتو لپاره دي او بل مسلمان په مخالفت کې دي نو مسلمان اصل دشمن غړي يهودي ګډیر غټ دشمن چې د عیسائی ډیر غټ دشمن چې د يهودي خو په دې باندې دوی کم از کم متفق دي چې زمونږ دواړو لپاره اصل دشمن د اسلام دی او الله تعالی دی بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کفر چې کوم د ملت واحده ده وسوف زرد ينبئهم چې او بخیدوی ته الله ولا تعالی بما كانوا بغض باندې چې ودو يصنعون چې کول وي چې جوړول الله بدوی ته خیغه یا اهل الكتاب اهل کتاب وقت پتا کی سره جاءکم راغله دیتا اوس رسولنا زمونږ دا پیغمبر یبینو چې بیان کوي لکم تاسو ته کثیرا د ډیرو مما دا خبرونه کنتم چې وای تاسو تخفونا چې پټول بما من الكتاب د کتابنا ويعفو او د معافي کوي ان کثیرا د ډیرو خبرونه چې تاسو نه پټ کړی دا او یا الله در باندې به تور سزا بند کړی و او بیا الله تعالی حلال کړ قد پتا کی سره جاءکم راغله تاسو ته من الله د الله تعالی طرفنا نور شریعت وکتاب نو کتاب مبین خارا یهدی هدایت کی الله تعالی به پاغه ذریعہ سره الله ولا تعالی من اتبع من اغچا اتبع چې پیرویو کی رضوانه رضمنتی د الله تعالی سبل السلام لار د سلامتی لار د جنت ته د الله رضا ده ويخرجهم او روب سیدوی من الظلمات تیارونا الى النور رڼا طرف ته باذنه په خپل حکم سره ويهديهم او هدایت کوي دوی ته الى صراط مستقيم د لار برابرې لقد بتحقیق سره کافر شول الذين اغكسان قالوا چوي وای ان الله چې بشکره تعالی هو المسيح د عیسی ده ابن مریم چې زوی د مریم یو دا کافر شول قل او فمن بسوق د یملکو چې مالک بشي من الله تعالی طرفنا ان د الله په مقابله کې د عیسی علی السلام شیئا د شی ان اراده کثیر اراده ولري الله تعالی ان یهلک دا چې هلاک کی المسیح عیسی علی السلام ابن مریم چې زوی د مریم ده یعنی کتا سوای چې دا خدای دی او یا د الله زوی دی کچری الله د سزا ورکول او غواړي نو څوک د چاغه به منه کی و امه او مور د هغه د عیسی علی السلام ومن او هغه څوک فل ارض چې بزمکه کیږي جميعا ټول کدا ټول ته الله غواړي سزا نو څوک به حساب کی چا طاقت داسي ولله ولا تعالی د پارا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکه دا وما او هر هغه شی بینهما چې د دوړو په منځ کې دی یخلقو هغه پیدا کوي ما هغه شی یشاء او چې غواړي والله ولا تعالی علی کل شیء بارشبان قادر دی وقالت او واي اليهود يهوديان والنصارى او عیسایان نحنو مونږ چې یو ابناء الله زامن د الله تعالی واحباؤه او مینا کون کیو د هغه یعنی مونږ سره هغه مینا کوي مسلم شریف یو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نا ابو هريره روایت کړی دی چې کچېری یو سړی عمل جهنم ته برابر کی نو د خاندان بده چر اخلاص نکړل شي اگر کله د خاندان ډېر مبارک وړ بختور ولی نه او د دې دلیل په آیتونو کې د پیغمبرانو بچی دي مو رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپله یو واری متفقون علیه حدیث ته د عائشه رضی الله تعالی عنها ده چې هغه ویل چې اے عباس تریو اے صفیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور او یا کو بیبیو نوم زمګه د مور همدا رنګ اے فاطمه څه غواړی مانه دنیا کې وغواړی کما او سوره سیز بتاسته در کما او اخرت کې به په دې باندې ډاډه نشي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان نه او زبال ته تاسو ته نشم در کول او دې واضح نور څه شي بخاری او مسلم دواړو کې حدیث ته قل او یا فلما بسولی يعذبكم عذاب درکې تاسو ته بذنوبکم تاسو په ګناہوں چې تاسو وایي چې موږ د الله زمون یو دغه خوښ یو نو الله به سزا ولې درکې څوک چې خوښ ته سزا ورکې بلکې انتم تاسو بشر انسانان یې ممن دا غچانا خلقات چې پیدا کړی دی الله تعالی یغفروا ها دا قاعده شته قاعده څه ده یغفروا چې هغه بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء او چې وغواړي او يعذب سزا ورکوي عذاب ورکوي من یشاء او چاته چې وغواړي الله دې موږ معفو کې الله دې موږ عذاب نه بچ کړي ولله ولا تعالی د پاره ملک السماوات